ګرانو دوستانو تاسو ته ښکاري چې دا د 1.1 جی بي یعنې 1100 MB څخه د ویډیو 40 MB ته مونږه راښکته کړله. نو په همدغه اپلیکیشن کې کولی شئ د ویډیو سایز تاسو بیخي راښکته کړئ. سلامونه ګرانو لیدونکو، په نن ویډیو کې به مونږ تاسو ته وښیو چې څنګه کولی شو د ویډیو سایز راکم کړو. هغه هم په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې بدون د انټرنیټ څخه یا د کمپیوټر څخه تاسو په خپل موبایل کې کولی شئ چې د ویډیو سایز راکم کړئ. نو کله هم چې تاسو په موبایل کې یوه ویډیو وکئ یا یو ویډیو په موبایل کې ریکارډ کړئ، نو د هغې سایز د اوله نه ډېر زیات وي. نو دې لپاره تاسو مجبور یې چې د هغې سایز راکم کړئ، بیا یې تر څو په یوټیوب یا په فیسبوک یا په نورو رسنیو کې شریک کړئ. نو دې لپاره تاسو ته ضرور ده چې د دې ویډیو سایز راکم کړئ. نن ویډیو کې به موږ تاسو ته پوره طریقه وښیو. دې لپاره به تاسو اول راشئ د موبایل پلی سټور ته. په موبایل پلی سټور کې به تاسو ورته ولیکئ پانډا اپ. پانډا اپ چې کله هم تاسو را ډاونلوډ کړئ، زه به تاسو ته د دې اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې هم درکمه. تاسو کولی شئ چې د هغې څخه هم بیا را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن تاسو ته چې ښکاري په سکرین کې، نو دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې تاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، نو دغه به را خلاص کړئ. دې کې چې کومه طریقه ده هغه د ویډیو د سایز د کمونې ټوله به زه تاسو ته په همدغه ویډیو کې در وښیمه. نو اوس به په اوله کې تاسو راشئ، خپله ویډیو به انتخاب کړئ. نو تاسو ته دغه اول کې ښکاري چې 9 دقیقې او 29 ثانیې ویډیو ده. ما په موبایل کې کړې ده، د کنکور د لارښود ویډیو ده. نو انشاءالله دغه لړۍ به هم تاسو ته شروع کیږي چې ما ډېرې ویډیوګانې ریکارډ کړي دي، تاسو ته په منظم شکل سره خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کوم او تاسو ته به بیا پابلیش کوم په یو وار سره. نو دغه 1 جی بي البته 1.1 جی بي ځای چې دی نیولی دی دغې ویډیو یا ځای په دې موبایل کې ډک کړی دی 1.1 جی بي. نو اوس موږ غواړو چې د دې سایز راکم کړو، ځکه زه خو که اوس وغواړم دا ویډیو خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کړم، نو 1 جی بي چې ما نه ځای نیسي هلته یې زه اپلوډ کوم، نو دا خو ما نه ډېر وخت هم اخلي، همدارنګه ډېر MB هم مصرفوي. نو دې لپاره زه باید په یوه طریقه باندې کار وکړم چې د دې ویډیو سایز راکم کړم. نو دې لپاره په همدې اپلیکیشن کې په ډېرې اسانۍ سره، هغه هم په ډېر کیفیت سره تاسو کولی شئ، هیڅ کیفیت هم نه بایلي. نو راځم په دې باندې کلیک کوم او بیا به راشي تاسو نیکسټ. په دا نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. په دې کې اوس تاسو ته ډېر اپشن راوړي. یو چې دی دا ایزي شیر یا سمال فایل، په دې کې یعنې د دې کوم کیفیت چې دی هغه خرابېږي. په دوم بیټر کوالټي، دا هم بیټر ښه کوالټي ده، میډیم فایل. نو دې کې چې تاسو کله دغه ویډیو کمپریس کئ، نو د تاسو ویډیو سایز چې دی هغه به بالکل کم شي. یو چې دی د لارج فایل دی، زه خپله اکثره دغه لارج فایل چې دی دا استفاده کوم، خو تاسو که راشئ دا بیا تاسو ته ډېر کموي، یعنې سایز یې بیا ډېر کمیږي. خو یو څه تغییر پکې راځي چې هغه تغییر هیڅ کله هم سړی محسوسولی نه شي، خو تاسو هم کولی شئ چې د میډیم څخه استفاده وکئ. بیا به تاسو راشئ په دغه کمپریس باندې به کلیک وکئ. کله هم چې تاسو په کمپریس باندې کلیک وکړئ، نو دغلته فیصدي سټارټ کیږي له 0 څخه. نو دا چې کله هم تر 100 پورې ورسیږي، زه به بیا تاسو ته وښیم، تر هغې زه ویډیو سکیپ کوم. ګرانو دوستانو تاسو ته ښکاري چې دا د 1.1 جی بي یعنې 1100 MB څخه د ویډیو 40 MB ته مونږه راښکته کړله. نو په همدغه اپلیکیشن کې کولی شئ د ویډیو سایز تاسو بیخي راښکته کړئ. بیا له دې نه وروسته به تاسو راشئ په سیو باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو اوکې کئ. نو له لږ انتظار وروسته دا ویډیو تاسو سره په ګلري کې ثبتیږي. نو تاسو کولی شئ چې بیا دا ویډیو خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې فیسبوک ته یې په ډېرې اسانۍ سره او په کم وخت کې اپلوډ کړئ. نو تاسو وکتل دوستانو چې 1100 MB 40 MB ته راښکته کړل. نو که چېرې تاسو سره 50 MB یا 80 MB وي، نو هغه به تاسو ته بیخي راښکته کوي. نو زموږ د نن ورځې ویډیو همدومره وه. که چېرې تاسو ویډیو خوښه شوې وي، دغه ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل در سره حتمي سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.